بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ټو هوم بایولوژي. دا یو درې ټرمز دي. دا تاسو ته یم. اولنی زموږ سره دی کوډین، یا مو د کوډاین چې دی دا د هوم بایولوژي کوډین نوم چې دی صحیح دی. کلاس 10 بایولوژي کې چې دی دا ټرمز په آخري چپټر کې راغلي دي. دا زموږ سره یو ډرګ دی چې دا د مارپین نه چې دی جوړیږي، او یوزلی کف سیرپ د ټوخي لپاره چې کوم سیرپ استعمالیږي نه دا په هغې کې استعمالیږي. اکثر تاسو اورېدلي چې کوم ماشومان یې اکثر ژاړي وایي د ټوخي دوا یې ورکړه. دا ولې وایي؟ په دې کې اکثر چې دی نشه وي، دې سره د ماشوم چې دی هغه وده شي، خو ماشوم باندې چې دی ډېر اثر چې دی نه پرې باسي، ماشوم خرابوي. نو دا زموږ سره چې دی کوډین دی. بل زموږ سره دی سیلوسایبین، یا به موږ ووایو چې مسکلین. سیلوسایبین او مسکلین. سیلوسایبین چې دی دا زموږ سره یو ډرګ دی چې دا د مشروم نه اخلي، موږ ته کوم خریړی وایو د هغه یو قسم دی، او دا اورلی چې دی دا یوز کېږي. او دا بل زموږ سره مسکلین چې دی دا زموږ سره د کیکټس پلانټ نه چې دی دا اخلي. نو دا مسکلین چې دی دا زموږ سره چې دی زیروفایټ دی، او سیلوسایبین چې دی نو دا زموږ سره چې دی امبوټی دی. نو دا هم حکیمانو نومونه تاسو واورئ، حکیمان نو هغه اکثر چې دی مشروم نه چې ډېرې زیاتې دوايانې جوړوي، نو هغه ډرګ چې کوم جوړېږي نو هغه زموږ سره سیلوسایبین دی، او دا زموږ سره اورل استعمالیږي، په ټیبلټس وغیره کې چې دی دا یوز کېږي. دا بل ټرم چې زموږ سره دی نو دا زموږ سره ډیکسټرومیترفا. دا زموږ سره په کف سیرپ کې کوم د ټوخي کوم شربتونه چې په هغې کې استعمالیږي. بل دا سینتیټیک ډرګ دی، دا په خپله باندې جوړېږي لکه نور ډرګ چې دي، نو باقي کیمیکل وغیره سره د بوټي نه ځي، خو په دې کې به هر څه چې دی ته په خپله شاملوې، نو ځکه دې ته سینتیټیک ډرګ وایي. او دا چې دی زموږ سره د مارپین په شان دی. چې کله پکې موږ مارپین وایو نو مارپین داسې ویل دی لکه زه وایم چې دا هم د مارپین په شان دی د کوډین، او ډیکسټرومیترفان چې دی نو دا هم د مارپین په شان دی. نو مطلب دا دی چې په دې دواړو کې به خامخا نشه وي، ځکه چې مارپین داسې یو څیز دی چې دا به نارکاټکس کې هم استعمالیږي، او چې د اډکشن چې دی هغه کاز کوي. نو مختلف قسم پرپز لپاره دا استعمالیږي. چې مارپین دی نو موږ وایو چې دا پین کیلر لپاره چې دی هم استعمالیږي ډیکسټرومیترفان، او د هغې نه کوډین چې دی دا هم استعمالیږي. خو دوی دلته کې د کف سیرپ خبره کړله، نو د دې سره کوم وچ ټوخی چې دی موږ چې کوم ډرای کپ ورته وایو، کله چې سړی ټوخی کوي دوی به چې د سینه چې دی دا راووته، پړپوسان چې دی راووتو، نو دا د دغې لپاره چې دی استعمالیږي. دا درې ټرم یاد ساتئ. یو کوډین، د دې پرونسیشن چې کوی سیلوسایبین، مسکلین او ډیکسټرومیترفان.